ما هم په غوڅو وچو شونډو ورته مړه وخندل، زړه خو مې نه کېدو، په زور مې په ډک زړه وخندل. ما ورته وویل لیونۍ د ستا ګیله په ځای ده، زه یې منمه د ستا هره یوه کیسه په ځای ده، دا هم منم چې د ستا حسن د ستایلو وړ دی، دا هم منم چې د ستا حسن د ستایلو وړ دی، هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی. خو زه څه وکړم پښتون یم خیاره درومي، قسم په خدای که مې په خوله د عشق ټپه را درومي. څنګه یې ولیکم ضمیر اجازت نه راکوي، ما ته د وران وطن تصویر اجازت نه راکوي، چې شنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي، هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي، چې سره لبان لیکم نو سرې وینې مې زړه ته راشي، د زلمي ورور تودې تودې وینې مې زړه ته راشي، هغه د پلار په مخ پرتې وینې مې زړه ته راشي، هغه د مور په سر چې تلې وینې مې زړه ته راشي. نه نه نو زه به څنګه ستا په مخ سرخي یادوم، په مخ پرتې خاورې د خوار یتیم بچي یادوم. سلامونه ګرانو، هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. زه امرالدین جمالي یم. نن داسې چې تاسو بګراوند کې ګورئ دلته افغانان راټول سوي دي کولمبوس ښار اوهایو کې، چې د قاضي ګیلمن لپاره یو فاتحه ووایي. واقعا قاضي ګیلمن د افغانانو لپاره ستر قرباني ورکړل، لوی قرباني ورکړل، او دا غمیزه او دا قرباني خدای دې وکړي چې د افغانانو د اتحاد او اتفاق سبب شي. نو دوستانو، ما د ګیلمن صاحب د ژوند په باره کې آنلاین ریسرچ وکړ، یو څه ښه معلومات مې لاسته راوړل. زه هم هیله یم چې ټول دوستان ریسرچ وکړي آنلاین، او د په باره کې نور ځان هم پوه کړي چې د مبارزه او لاره همیشه لپاره دوام ولري. خو مګر یو شی چې ما لپاره ډېر جالبه و، هغه دا و چې ګیلمن صاحب یو کتاب لیکلی په نامه د 70 کاله برباد شومه. دا کتاب ما متاسفانه د پی ډي اف هم پیدا نه کوي، او د دې هارد کاپي په امازون کې هم نه پیدا کېږي چې زه رانیسم او نور دوستان سره لینک شریک کړم. خو مګر داسې چې ما ورسره ریسرچ وکړی، دا کتاب په پېښور کې پیدا کېږي او شاید په کابل کې هم پیدا سي. نو هغه دوستان چې په پېښور کې دي یا په کابل کې ژوند کوي، که دا کتاب تاسو پیدا کړئ او دې زمینه برابره کړئ چې قانوني بڼه د قانوني لارې دا کتاب انتشار ته وسپارل سي، چې دوستانو کولی سي دا کتاب رانیسي او مطالعه یې کړي، نو زه به ډېر خوشحاله سم چې دا کتاب په یو شکل لاسته راوړم او دا کتاب مطالعه کړم. د هغه شعرونه حتما پکې دي او د هغه ژوند پکې حتما ذکر شوی دی، د خاطرات حتما پکې ذکر شوی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر وارحمنا. اللهم ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. مدثر ورڅخه مننه. وای پر هر په خنجرونو خوږ بدن لاړو، پر هر په خنجرونو خوږ بدن لاړو، جوړ ګیلمن د پښتنو نه ګیلمن لاړو، او چې لر او بره پښتونخوا یې یادوله مدام،
چې لر او بره پښتونخوا یې یادوله مدام لکه چې نن هغه په قام باندې مین لاړو او چې همیشه به یې په خوله کې د مظلوم چغه وه چې همیشه به یې په خوله کې د مظلوم چغه وه هغه بلبل نن سردي خیله له چمن لاړو. له مدثر وروره مننه. د فاتحې د دې مراسمو یا د دې د یادغونډې د ګیلمن په دې پړاو کې ښاغلي سید شاه صاحب څخه هیله کیږي چې د ګیلمن په ژوند باندې د ده په هغه کوم هدف چې درلوده د وطن د قام لپاره په هغه لږ رڼا واچوي او موږ او تاسو ته دا ووایي چې په دې خو موږ ټول پوهیږو ګیلمانو لاړو خو نوی راوټوکېدو په دې به یو څو کرښې تاسو سره شریک کړي. ښاغلی سید شاه صاحب. ضروري ده. ډېره زیاته مننه دوستانو له راتګه مو خدای م راوله. خدای دې هر پل نیکۍ تله کې در واچوي. زه فکر نه کوم د ګیلمن شهید په اړه باندې خبر ورته موږ تاسې یو بل ضرورت ولرو ځکه دا داسې یو شهید نه ده چې هغه خبرې نه سوی کولی یا غږېږي نه. ګیلمن شهید خپلې ټولې خبرې پوره کړې دي. اصل دا سختي یوازې د موږ لپاره ده. ګیلمن په همدې ورځ زیږېدلی ده. نن د هر کور په نغري باندې یو ګیلمن ده. د هر یو ماشوم یو ګیلمن ناست دلته. دا سړی راوټوکېده. دا تاریخ ده. دا ژوند یې له همدې جرا پیل شوی. سخته یوازې د موږ تاسې لپاره ده چې موږ تاسې دغسې یو عظیم انسان له لاسه ورکړی ده او تر هغه سخته به بیا دا وي چې دا موږ عبرت وانخلو له دې. زه وایم ښه خبره به دا وي چې موږ حد اقل یو څه وخت که د دغه ګنجایش یو څو دقیقې که غلي پاته شو د ګیلمن په احترام باندې او تر هغه وروسته د ده یو څو دغه واورېدلی شو که امکان لري ویناوې خبرې. ډېره زیاته مننه. خدای م راوله. خدای نیکي در نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې خو د دغه افتکار له امله چې سوی ده او د ګیلمن د یادبود لپاره دا خلق راټول سوي دي د دې افتکار له امله ډیره مننه. کور دې ودان وي. دویم باس دا دی چې تاسې تر دغه ځایه پورې زحمت را ایستلی، تاسې تر دغه ځایه پورې راغلي یاست. دا ثابتوي چې د افغان انسان په وجود کې، د افغان انسان په رګ کې اوس هم د وطن مینه ده، اوس هم هغه داعیه ژوندی ده چې د هغې داعیې لپاره هم په لر پښتنو کې او هم په بر پښتنو کې زرګونه انسانانو خپل وجودونه قرباني کړي او ګیلمن هم د هغه برخه ده. دوستانو زه 3 خبرې کوم. لومړی باس دا ده شاه صاحب وویل چې ګیلمن ژوندی تاریخ ده. که ګیلمن له نن نه 300 یا 400 کاله مخکې ژوندی وای، نن به او په همدغه شکل باندې د وطن د ازادۍ لپاره د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره ځان قرباني کړی وای، موږ به نن د پوهنتونونو او د مکتبو په کتابو کې لکه خوشحال بابا داسې لوستی. د خوشحال بابا وصیت دا و چې کله مړ سو وای ما په داسې ځای کې خښ کئ چې په هغه لار د مغولو اسونه تیریږي او د پښو د خاورو ګردونه د ما په مقبره رانیسي. د ګیلمن وصیت دا و چې ما د افغانستان په دغه 3 رنګه بیرغ کې خښ کئ، که د خاورې ازادي لاسته راوړه بیا که زه ژوندی وم په دې برخه کې به اتڼونه وکم، خو که زه مړ وم بیا د ما قبر ته دا احوال راوړئ چې نن افغانستان یا لوی افغانستان په منځ ته راغی او دغه مقبوضه خاوره چې کلونه د پاکستاني جبر لاندې ده، د پنجاب تر جبر لاندې ده، د ازادي واخیسته، د خپلواکي واخیسته. تاسو فکر کوئ د خوشحال بابا او د دې سړي په وصیت کې دومره غټ فرق و؟ زه فکر نه کوم. یو باس دا ده چې ګیلمن یو لوی تصویر افغان قوم ته پرېښودل. د هغه وجود، د هغه کارنامې، د هغه تاریخ به راتلونکي نسلونه لولي. موږ او تاسې ته حیات انسان ده او دا هر څه د سترګو وړاندې نه تیر سوي دي. موږ ته د ګیلمن له تګلارې نه زده کړه پکار ده. زه 2 نقطې فقط وایم.
منګه څنګه کولی سو د ګیلمن تګلاره په خپل وجود کې راوړو. تاسو سره به دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د ګیلمن په شکل باندې یا د ګیلمن ته ورته موږ هم راجګ سو او بالاخره د خپل ولس لپاره د خپل هیواد لپاره په کور دننه او په کور بهر کې مبارزه وکړو. بالاخره به موږ دغه آرمان د ګیلمن ته رسیدلی یاستو بدون شک. یوه لار یې همدا دی. دویم پایام چې موږ ته ګیلمن پرېښود هغه د وحدت پایام ده، د موږ د متحد کېدو پایام ده، د موږ د یو موټی کېدو پایام ده. افغان له افغانه جدا ژوند نسی کولی. دا که په داخل د هیواد کې دي، دا که بهر له هیواده دي. دا قام متحد کېدو ته اړتیا لري، دا قام یووالي ته اړتیا لري، دا قام اتحاد ته اړتیا لري. او دغه اتحاد به هم موږ او تاسې له هیواده بهر په هجرت کې منځته راوړو او هم به د همدغه اتحاد د منځته راوړلو، د همدغه وحدت د منځته راوړلو لپاره په داخل د افغانستان کې هم خلقو ته پیام ورکوو. د افغانستان یو لوی ولس نن له خپلو حقونو نه محروم ده. د ماشومانو مکاتب یې تړلي دي، د بیان ازادي نه لري. حتی دغه لمانځ غونډه چې په دغه کچه باندې نن موږ او تاسې پکې راټول سوي په دغه سرحد کې ازادي او خپلواکي نه لري. موږ څه کولی سو له هغوی سره د کومک او د همکارۍ لپاره؟ دا د ګیلمن شهادت یو ډیر ښه سبب سو چې موږ او تاسې یې راټول کړو او د موږ د یو ځایوالي د اتحاد لپاره بیا هم دغسې ناستو ته، بیا هم دغسې راټولېدو ته اړتیا ده. دا ولس چې متحد نسی، دا ولس چې یو د بل له درده خبر نسی، په ګیلمنې اوښکې تویول دروغ دي. رښتیا دا دي چې یو څوک د بل افغان حیثیت د ځان وبولي، فقر د ځان وبولي، د هغه لوږه د ځان وبولي، په هره سختۍ کې ورسره ودرېږي. بیا د ګیلمن اوښکې، زړاګانې، اشعار، مبارزه په حقیقت بدلیږي. او که دغسې یو باس وي چې هر سړی پوسه او خپل کار یې پوسه، بیا په ګیلمن باندې پوسټ کول، دغه غیابي جنازې ته راټولېدل، دغه لاره پالل، زه فکر کوم د ګټې وړ نه ده. بنان متحد کیږو به، یو موټی کیږو به د خپل توان مطابق. دا نه دی چې هر څوک د دومره توره وکړه څومره چې ګیلمن وکړه، چې څومره د یو چا توان رسیږي. د لاوڅه یو پوه ده، یو عالم ده، هغه وایي د ټولنې اصلاح د انسان له خپل ځان نه شروع کیږي او بیا ورو ورو پسې پراخیږي نورو ته. بنان اخیری خبره مې دا ده چې د ګیلمن د لارې تعقیب، د ګیلمن آرمان د افغان ولس اتحاد ده. دا کار وکړئ او دا کار به کوو او له خپل ځانه به یې شروع کوو. د ګیلمن آرمان د یو خپلواک هیواد درلودل دي او همدې ته به متحد یو، حد اقل اراده به یې لرو. او د ګیلمن په دغه شعار به زه خپلې خبرې ختمې کړم چې همیش به یې ویل لر او بر، لر او بر، لر او بر. خدای د افغانستان لري، خدای د تاسې لري، خدای د موږ مبارزه لري. کور و مدام خیر اوسئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ټولو دوستانو څخه مننه چې زحمت یې وکړي تر دې ځایه پورې راغله. دا د موږ او تاسې خپلو ټولو مسؤلیت وه او کور ودان بچیم لوی اوسه. دا درد د هر افغان درد ده، دا درد د موږ او تاسې د هر کور درد ده او که چیرته نه وای نن به دلته نه راغونډېدلو. ګیلمن شهید هغه څوک ده چې اصلا په الفاظو باندې نشم کولی زه هغسې یادونه او هغسې ستاینه یې وکومه چې څنګه ورته مناسبه ده. کومه قرباني چې د خپل قام، د خپل وطن، د خپل ولس لپاره ورکشه ډیره بې مثاله وي. که هر څومره په دې باندې خبرې وشي، مخکې دوستانو وویلې، شاید بیا هم کمې وي، ولی زه غواړم ځینې باریکیو ته، ځینې موضوعاتو ته دوستانو پام راواړوم. مونږ ځینې وختونه په هغه سپینو او ښکاره الفاظو ووایم منافقت کوو، ځکه د ښې ورځې خاوندان نه کیږو. که هر انسان د ګیلمن غوندې خپل هدف، خپل مرام ته صادقه وي،
هغه به دغسې د ولس او د خلکو په زړونو کې ځای لري. ګیلهمن هغه مظلوم انسان و چې دی له خپل وطنه په کیلومترونو لرې د خپل اولاد لپاره د خپل کورنۍ لپاره یوه ملۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوله، خو په هماغه پردیس کې بیا هم د خپل ولس د خپل وطن د خپلو مرامونو او اهدافو لپاره غږ پورته کړی و، تر هغه وخته پورې چې بالاخره هماغه ظالم او جابر ریاست د پاکستان د انټرپول په واسطه باندې راواخیسته، بندي یې که، شکنجه یې که، ویې ځوراوه، ویې کړاوه، تر دې پورې چې له هغې محروم کړی اوست خپل وطن ته. شاید دوی به دا انګېرلي وه چې دی به سر ټیټ کړي، خو نه، ګیلهمن هماغسې خپل رب ته هسکه غړی لاړه. ګیلهمن چې کوم تعهد له خپل رب سره، له خپل ولس، له خپل ځان سره کړی و، بالاخره که چیرته په خپل ژوند کې چې تر کوم وخته ژوندی و دا بیرغ یې د هر جابر و ظالم په مقابل کې راپانده ساتلی و، او هغه څه چې ده ژمنه کړې وه هغه یې په خپل مرګ هم پوره کړه چې بالاخره د ما په جنازه باندې به دغه بیرغ وي. ګیلهمن به د ډېر اوږده مهال لپاره د هر افغان په زړه کې ځای لري، د هر انسان په زړه کې به ځای لري. لکه څرنګه چې مخکې دوستانو یادونه وکړه، که موږ او تاسې په خپله سیمه کې تیر تاریخ ته وګورو، په افغانستان کې، په پخواني لوی افغانستان کې مخکې چې پاکستان په نامه دغه د شر جړله دلته نه وه جوړه شوې، هغه ځای موږ او تاسې وګورو، د ګاندي مبارزه وګورئ، د پاچا خان مبارزه وګورئ او د دغه ځوان مبارزه وګورئ. ګیلهمن پوهنتون نه و لوستی چې ده یا د ماسترۍ دعوه درلوده یا د دکترا دعوه درلوده. ګیلهمن صرف ته 4 یا 5 پورې درس لوستی و، خو خپل هدف او مرام ته تر دکترا او تر ماسترۍ او تر هر څه پورته متعهد او ژمن و. ګیلهمن هغه د ټولنې په نزاکتونو، په هنرونو پوه انسان و چې ده د خپلې ژبې په واسطه په ډېره خوږه ساده لهجه باندې، په خپله وزیرستانۍ لهجه باندې خپل قام که په هر ځای کې و، داخل دی وطن، بیرون دی وطن، په خپل شعر باندې مخاطب کړی و، په خپل سر باندې دغه د ننګ ټوپۍ ایښې وه، په خپل لاس کې همیشه دا د ننګ بیرغ پورته نیولی و، تسبیح په لاس کې د همدې بیرغ نښه وه. خلاصه دا چې ده په هر ګام کې، په هره لحظه، په هر څه کې خپل مخاطب ته پیغام ورکاوه. ګیلهمن که چیرته یو ځای ته په چکر باندې ته، شاید دوستانو تاسو ټولو کتلی دي، د اټک په پله باندې ولاړ و چې دغه د ما او د تا سرحد ده، دغه د ما او د تا بارډر ده. که دی چکر ته هم ته بیرته هغه خپل مخاطب ته پیغام ورکاوه، خپلو خلکو ته پیغام ورکاوه. ګیلهمن مړ نه ده، څنګه چې مخکې هغه صاحب وویلې، ګیلهمن ژوندی ده. څنګه چې الله پاک وایي چې تاسو شهید ته مړ مه وایئ، بلکې دا هغه خلک دي چې دا د خپل رب په وړاندې دوی خوراک څښاک کوي، دوی ژوندي دي. ګیلهمن ژوندی ده، د ګیلهمن هدف به ژوندی وي او د ګیلهمن د هدف لپاره به خلک کار کوي. ولې د دغه څه لپاره قربانۍ ته اړتیا ده، څرنګه چې ګیلهمن جانان خپل خوږ ژوند قربان که. د ګیلهمن د مور خبرې به مو اورېدلې وي. آفرین، صد سلام په دغسې مور او همدغسې میندې دي چې دغسې اولادونه روزي او دغسې اولادونه تربیه کوي، چې خپل بل زوی منظور پښتون ته وایي چې زه در سره ځم د خپل زوی په ځای باندې، زه به در سره ولاړه یم. دغسې مور ته د آفرین او صد سلام دی وي ورته. درنو دوستانو، ځینې دوستان له کاره راغلي وه، خپل کارونه یې پرېښي وه، الله دې ټولو ته اجر ورکړي. مونږ چې څنګه وعده کړې وه تر 9 بجو به دلته ناست یو، دوستان راځي د دغه ارواښاد شهید د اروا د ښادۍ په خاطر باندې دعا به کوو. ناست به و تر 9 بجو پورې، حد اقل چې دوستان راځي موږ به هم دلته ناست یو. بیا هم زه بښنه غواړم چې تاسو وخت مې ونیوه، ډېر وغږېدلم. د ده سړي یاد، د ده سړي ژوند، د ده سړي هدف و مرام د هر افغان سره په دې جب کې ده. هر افغان سره چې هر څوک ټلیفون لري هغه ګیلهمن لري، هر څوک فکر لري هغه ګیلهمن لري. هغه باید د ګیلهمن د اهدافو، د ګیلهمن د فکر لپاره، د ده د مرام لپاره کار وکړي. نو نورم په خدای باندې سپارم، بیا هم دعا کوو چې الله پاک دې ګیلهمن شهید د جنتونو سردار کړي، الله پاک دې د ده کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي او الله پاک دې د ده اولادونه
نیک عمله د ده په لار روان د وطن د ولس افتخار او ویاړ وګرځوي. ډیره زیاته مننه له ټولو دوستانو. تاسو نه ټوله مننه. تاسو غونډه وکتله، د دوستانو ویناوې مو کتلې، نو بیا هم تاسو نه مننه کوو چې تر دمه پورې موږ سره وای. تر نور ویډیو پورې تاسو خدای سپارم. خدای ګواه چې ما په دې حال کې دا شعر ویلو چې زه موجود یم خاورې کېږم به فاني به شمه، خو که په ننګ د وطن مړ شوم قیمتي به شمه. کامل لښکر ته زه د سر او ماله تیر ورګډ یم، نو په دې نه یم چې په دار یا زنداني به شمه. ما که په ننګ د افغان کلکه توره وتړله، اصلي وارث د خوشحال خان او ابدالي به شمه. که مې د ستا په شو کېدلي وربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغلې خپل تاریخ ته تومتي به شمه. او که د بدن وینه مې تویه شوه په حق د مظلوم، نو ګیله منه افتخار د خپل پردي به شمه.